اسلام ښځې ته عزت ورکړی دی، اسلام ښځې ته عفت ورکړی دی، ځکه یې د ښځې دپاره دا قوانین ایښي دي چې ښځه راوځي حجاب به کوي. یدنین علیهن من جلابیبهن، قرآن نه وایي؟ او بیا الله څه وایي؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، خپل سترګې لاندې واچوي. وقل للمؤمنات یغضضن، بیا مؤمنات په باره کې الله وایي سترګې لاندې کوي. وجه څه شته؟ ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا یخلون، نر و ښځه دې په ځای کې یوازې نه پاتې کېږي، څوک نه د نامحرم سره د ښځې سفر نه کوي. دا د دې د قیمت بها په وجه ما او تا چې د بینګ والا پیسې راخیستې دي که نه، دا قانون لګړي چې بینګ والا به دې یوازې پیسې نه وړي، شاته به هم پروټوکول پسې، مخته به هم پروټوکول پسې، نو بیا دا موږ خلاف بولو. دا بینګ والا موږ متهموو، پر دې باندې موږ اعتراضات کو. قرآن ښځه دومره قیمتي بللې ده چې بغیر د محرمه سفر به نه کوې. ته قیمتي شی یې، تا ته خلک لاس اچي، لکه څنګه چې مال او دولت ته خلک لاس اچي، تا ته لاس اچي. لیکن دا چې ظالمان د پیشن په نامه باندې، موږ عجبه بې عقله یو، عجبه فکرونه مې دي، یو خبیثه معاشره راولاړېږي. زما هغه قیمتي باحیا قیمت بها خور نن د پیشن په نامه باندې، د ماډرنتوب په نامه باندې، د جدیدیت په نامه باندې، د ترقي په نامه باندې هغه بې حیا کوي، د هغې نه حجاب غورځوي، د هغې نه پوړنې غورځوي، د هغې نه جامې وباسي، د هغوی د بدن اعضا ښکاره کوي، او دې ته د ترقي و د پیشن نوم ورکړي چې ښځه یې هم په شوق باندې دا کار وکړي. حال دا دی، ته سوچ وکړه، ته قیمتي وې، تا ځان بې قیمته کړي. اسلام تا قیمتي بللی وې، تا ته د قیمتي دعوت هم درکوي.